نن چې زموږ کوم ټاپک دی دا یو شارټ ټاپک دی، یو مختصر ټاپک دی، خو ډېر زیات ضروري ټاپک دی. نننی چې زموږ کوم ټاپک دی په دې ټاپک کې به موږ دا زده کوو چې یاره موږ به په خپل لایف کې څنګه کامیابېږو. موږ به که چېرته موږ غواړو چې یاره موږ په خپل لایف کې څه اچیو کړو، نو د دې لپاره موږ ته څه کول پکار دي. نو نن به زه تاسو سره یو دوه خبرې شریکوم. که چېرته دغه دوه خبرې تاسو په خپل ذهن کې کېنولې، انشاءالله تاسو به لازماً چې دی په خپل لایف کې کامیابېږي. تاسو به په خپل لایف کې لازماً گروت کوئ. هغه خبرې کومې دي؟ اولنۍ خبره دا ده که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو په خپل لایف کې کامیاب شئ، تاسو په خپل لایف کې څه اچیو کړئ، نو د دې لپاره به کله هم د چا نه څه امید نه ساتئ. که چېرته تاسو په دې تمه یئ چې یاره دا فلانی کس به زما لپاره دا کار وکړي نو زه به کامیاب شم، زما کزن به زما لپاره څه وکړي زه به کامیاب شم، زما برادر چې دی به زما لپاره څه وکړي زه به کامیاب شم، نو دا ستاسو یو غلط فهمي ده. که چېرته تاسو په دې امید کې پراته استئ، که چېرته تاسو دغه خوبونه ګورئ، نو تاسو به په خپل لایف کې کله هم کامیاب نه شئ. همیشه دپاره به کله هم د چا نه امید نه ساتئ. که چېرته تاسو غواړئ چې یاره تاسو په خپل لایف کې کامیاب شئ، نو خپل هوپس خپل امیدونه چې دي هغه بالکل ختم کړئ د انسانانو نه. صحیح شو؟ خپل محنت وکئ، خپل سټرګل وکئ، انشاءالله لازماً به تاسو کامیابېږئ. الله پاک د چا محنت هم نه ضایع کوي. ایون که یو غیر مسلم هم وي هغه محنت کوي، نو الله پاک هغه ته د هغې د محنت صله ورکوي. او دا مایوسي بالکل تاسو ختمه کړئ چې یاره زه هېڅ هم نشم کولی یا هېڅ هم نه کېږي. ګوره الله پاک چې دی هر یو انسان ته چې دی یو یونیک صلاحیت ورکړی، داسې یو صلاحیت یې ورکړی، داسې یو ټیلنټ یې ورکړی چې هغه په بل انسان کې نشته. خو که چېرته تاسو خپل دا صلاحیت خپل دا ټیلنټ چې دی دا تاسو رابهر کړئ، او د دې لپاره محنت کول پکار دی. چې تاسو څومره زیات محنت کوئ، الله پاک به تاسو ته لازماً ستاسو د محنت صله ده. او دویمه خبره زما دا ستاسو ذهن ته اوس دا سوال لري چې یاره موږ به په خپل لایف کې څنګه کامیابېږو. موږ خو بالکل زیرو، زموږ لاس کې خو هېڅ هم نشته. نو دا هم ستاسو یو غلط فهمي ده. ګوره دا ضروري نه ده چې یاره تاسو د لازماً خامخا تاسو د غټ سټارټ واخلئ، مطلب غټ بزنس دې سټارټ کړئ، تاسو د کروڑونو روپو بزنس سټارټ کړئ، تاسو د میلیونز نه بزنس سټارټ کړئ. دا ضروري نه ده. تاسو سټارټ واخلئ، هغه که یو ورکوټ سټارټ هم وي په دې باندې تاسو مه شرمېږئ. ضروري نه ده چې تاسو د غټ سټارټ واخلئ، تاسو د کروڑونو بزنس شروع کړئ، تاسو د میلیون بزنس شروع کړئ. دا ضروري نه ده چې تاسو د امازون نه سټارټ واخلئ، تاسو د والمارټ نه سټارټ واخلئ، تاسو د ټیک ټاک شاپ نه سټارټ واخلئ. ورکوټ سټارټ واخلئ، خو خپل ټایم مه ضایع کوئ. دا خو مطلب څه بده خبره نه ده. حلال کاروبار چې دی دا عبادت دی. تاسو مطلب داسې وکړئ چې یو ګاډی ولګوئ، فروټ پرې ولګوئ، په هغې باندې سبزي ولګوئ. دې کې د شرم څه خبره خو نشته، خو سټارټ واخلئ. صحیح ده؟ امید پرېږدئ، د انسانانو امید پرېږدئ. که نن چېرته تاسو د 50-50 روپو نه سټارټ واخلئ، زه تاسو ته دا ګارنټي درکوم چې په راروان وخت کې به ستاسو د کروڑونو روپو بزنس وي، ستاسو به د اربونو روپو بزنس وي. خو دا یو خبره ده چې امید مه ساتئ. په امید باندې چې دی خپل ټایم مه ضایع کوئ. سټارټ واخلئ او د همدا نن نه سټارټ واخلئ. صحیح ده؟ او په دې ویډیو کې چې زموږ کوم مقصد و هغه دوه خبرې وي. اولنۍ خبره دا وه چې یاره امیدونه چې دي هغه ختم کړئ، دغه خوبونه چې دي دا پرېږدئ. صحیح ده؟ که چېرته تاسو په دې امید باندې پراته اوسئ، په دې امید کې تاسو چې یاره یو څوک به زما لپاره څه وکړي او زه به کامیاب شم، دا فضول سوچ دی ستاسو، دا غلط فهمي ده. دویمه خبره دا ده چې تاسو سټارټ واخلئ. خو سټارټ به موږ څنګه اخلو؟ نو ما تاسو ته ویل چې یاره ضروري خبره نه ده چې تاسو دې غټ بزنس سټارټ کړئ، 50-50 روپو نه بزنس سټارټ کړئ، خپل بزنس سټارټ کړئ، محنت کوئ. انشاءالله لږ ټایم به تېر شي، ستاسو به د ډېر غټ بزنس وي، او به ستاسو سوچ ته هم نه راځي داسې بزنس کوئ. زما دا یو دوه ساده خبرې وي، په دې باندې تاسو عمل وکړئ. انشاءالله په راروان وخت کې به تاسو ډېر زیات خوشحاله یئ.